السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې ویډیو د ایجوکیشن انفارمیشن برخه باندې خبرې کوو چې کوم اسنادونه باید د دې لپاره برابر شي، څه رقم دغه د سیستم ته پورته کړو. دلته که چېرته موږ د لیسانس لپاره اپلای کوو نو زموږ نه د یوازې د های سکول اسنادونه باید ورته موږ برابر کړو، او که چېرته د ماسترۍ لپاره اپلای کوو نو د های سکول او همدارنګه د لیسانس د دورې اسنادونه باید موږ دې ته برابر کړو. اسنادونه باید په داسې شکل سره برابر کړو چې که چېرته دوه ورقې وي، هر یو سند دوه ورقې وي، نو هغه باید پی ډي اف په شکل باندې برابر کړو. او که چېرته یو ورقې، اوس زیاتره مکتبونو کې موږ یو ورقه د شهادتنامه لرو او یو ورقې هغه بل مخې د تصدیقي، نو هغه کولی شو د عکس په شکل باندې پورته کړو. او که چېرته مطلب دوه ورقې، مثلا ځینې ملګرو په بهر کې یا پاکستان یا هندوستان کې مکتب ویلی یا په ایران کې، نو هغې د شهادتنامه او تصدیقي فرق کوي، دوه ورقې، نو هغې پی ډي اف ته واړوئ او د مخکې نه دغه اسنادونه ځان سره برابر کړئ. مثلا د مکتب اسنادونه که چېرته د لیسانس لپاره اپلای کوئ او که چېرته د ماسترۍ لپاره اپلای کوئ نو د مکتب جمع د لیسانس اسنادونه، او که چېرته د دکتورا لپاره اپلای کوئ نو باید ټول اسنادونه ورسره برابر کړئ. د دې ترڅنګ که په مکتب کې کوم تاسو تصدیق اخیستی، هغه هم سکن کې ځان سره کیدی، په کومه موضوع کې کومه درجه کې دا شیان پکاریږي، او هغې نه وروسته تاسو کانکور امتحان ورکړی دی او که نه هم دی ورکړی. تاسو د کانکور امتحان ورکړی، هغې ځای کې درنه سند غواړي، تاسو ته یې وروسته درښیمه. او د هغې نه وروسته د لیسانس اسنادونو کې باید هم تاسو لیسانس معمولا ترانسکریپټ دوه مخه لري، همدارنګه ډیپلوم هم دوه مخه لري، نو دوه مخه عکسونه نه قبلی، نو هغه پی ډي اف ته واړوئ، پی ډي اف ته سکین کوي، پی ډي اف ته واړوئ، نو بیا د پی ډي اف اپلوډ کوي. او د دې ترڅنګ کوم سرټیفیکیټ تاسو لرئ د لیسنس په دوره کې، یا هم کوم سیمینار تاسو ورکړي د هغې سرټیفیکیټ لرئ، یا د هغې ترڅنګ تاسو کوم فیلوشیپ اخیستی، زیاتره پوهنتونونو کې د یو څو ورځو لپاره محصلین یو فیلوشیپ ته لیږي، نو که تاسو د هغې سند لرئ هغه هم تاسو دلته اپلوډ کوئ. راځو شروع کوو. دلته موږ ته په لومړي قدم کې میډل سکول او های سکول راکوي. په دې کې زیاتره موږ غلطیږو. اول زموږ په افغانستان کې یعنی هغه ملګري چې افغانستان کې مکتب ویلی د هغې د میډل سکول ته ضرورت نشته دی، دا همداسې یې پرېږدئ. او هغه ورونه چې مطلب یعنی افغانستان نه بهر د هغه ویلی د مکتب ویلی دی، ځکه که چېرته هغې ځینې ځایونو کې سیستمونه بدلي، میډل سکول لري، بیا کالج لري، یا های سکول لري، نو هغې سندونه لري، هغې کولی شي چې د میډل سکول دې ځای کې اپلوډ کړي. او که دا زمونږ افغانستان مکتبونه چې چا ویلي دي هغه ټول های سکول دي، او فکر کوم د پېښور په سیمو کې هم زیاتره د افغانستان دا سیستمونه دي. نو شروع کوو د های سکول نه. په دې ځای کې زه چې دا کوم ملګري ته اپلای کوم د دې مکتب په پاکستان کې ویلی دی، نو دلته ورته کنټري پاکستان انتخابوم، او سیټي چې کله تاسو دلته دا سیټ انتخاب کوئ، په دې ځای کې هغه لیست درته راځي، لکه د دې ښار ټول مکتبونو لیست درته راځي، یوازې تاسو لومړی حرفونه یې ووهئ، هغه تاسو ته را اوړي. ترازو سیکنډري انتخاب کوي. د دې نه وروسته سکول ټایپ چې دی، زیاتره اوس مطلب که چېرته مثلا مسلکي هغې تاسو دغه ویکیشنل انتخابولی شئ، او یا کوم د مدرسې نه فارغ شوي یاستئ هلته تاسو کولی شئ د ریلیجیس انتخاب کوئ. خو دا زموږ د ملګري کوم اسناد چې دي دلته جنرال های سکول دی، زه هم جنرال انتخابوم. او په دې ځای کې هم نو ایجوکیشن زیاتره زموږ او ستاسو ټول د افغانستان هم همداسې سیستم دی چې جنرال دی، هغه نور ډېر کم دي. دا انتخابوم. حالت څنګه دی؟ یعنی فارغ دی که اوس هم درس وی؟ بالکل فارغ دی. ښه،
د شروع تاریخ په دې ځای کې د شروع تاریخ چې په کوم تاریخ باندې مکتب شروع شوی هغه انتخابو. مثلا په 2000 کال د اګست د میاشتې په شپږم تاریخ باندې د دې د شروع نیټه ده. دا تاریخ دقیقا معلوم نه وي خو همغه تاریخ ورته وسنجوي. مثلا د جوزا په 15مه چې په کوم تاریخ راځي میلادي تاریخ ته یې واړوي همغه تاریخ انتخاب کوي. راځو په کوم تاریخ باندې یا کال باندې فارغ شوی دی. په 2013 کال کې فارغ شوی دی. نو لږ زره شاته ځم په دې دویم هغه کې به وي 2013 په څویمه میاشت کې په اګست کې فارغ شوی دی. اګست کې فارغ شوی اګست په ښه ګریډ ټایپ. اوس موږ مختلف ټایپونه لرو. زموږ افغانستان کې د سلو د قراره دی یعنې ټولې نمرې سل دي یعنې د سلو نه 100% نمرې لري. مخکې مې هم یادونه کړې وه زما په لومړنۍ ویډیوګانو کې چې مطلب یو څوک غواړي د ترکیې سکالرشیپونو ته اپلای وکړي باید د 3 کلونو نمرې فیصدي په مکتب کې د 80% نه کمه نه وي یعنې فیصدي باید 80 وي او یا د هغې څخه لوړه وي. دا د نورو عمومي فاکولتو دپاره دی. ولې یو څوک چې غواړي د طب لپاره اپلای وکړي که هغه معالجوي طب وي او که د غاښونو طب وي طب دندان وي او که هم د نرسنګ وي د هغې باید فیصدي د 90 څخه لوړه وي. اشاریه هم لري نو تاسو به اشاریه هم دلته انتخاب کوئ. نه وروسته تاسو نه دیپلوم او ترانسکریپت. اوس که چېرته دا لږ زره واضح کوم په مکتب کې د افغانستان څخه فارغ شوي محصلین موږ هغه لرو یا 3 کلنې نمرې لري او یا هم شهادتنامه لرو. شهادتنامه 2 مخه لري چې یو کې نمرې لیکل شوي او بل کې هغه د تصدیق په شکل باندې هغه دی. هغه تصدیق شکل تاسو سکین کوئ یوازې عکس دی نه وباسئ د دیپلوم په برخه کې اپلوډ کوئ او هغه نمرې چې دي هغه د ترانسکریپت په برخه کې یعنې بل مخې د ترانسکریپت په برخه کې پورته کوي. اوس هغه ملګري چې مطلب په پېښور کې مکتبونو نه فارغ شوي دي د هغې ترانسکریپونه او د اسنادونه یې لږ زره یو تصدیق لري او بل ترانسکریپت لري. هغه تصدیق یې هم 2 ورقې او ترانسکریپت یې هم 2 ورقې نو هغه تاسو PDF ته واړوئ یعنې د یوې ورق نه زیات د عکس 2 عکسه نه قبلوي هغه PDF ته واړوئ او PDF یې اپلوډ کړئ. لکه دې ملګري همداسې د یوې ورقې نه زیات دی نو زه دا PDF ته اړولی مې د هغې نه هغه کوم. دلته اوس ما د مخکې نه یو فولډر ورته برابر کړی د ایجوکیشن په نوم باندې او دلته مې د دې ټول اسنادونه راجمع کړي تر څو په اسانۍ سره زه پیدا کړی شم او اپلوډ یې کړم. مثلا راځم اوس زه د های سکول برخه کې یم. راځم د های سکول کلیک کوم. ډیپلومه معنی غواړي ډیپلوم معنی غواړي نو په دې ځای کې زه دا ډیپلوم انتخابوم او د اوپن بټن وهم نو زما دلته دا اپلوډ شو. چې اپلوډ شو اوس راځم ترانسکریپت برخه کې. ترانسکریپت برخه کې هم معنی د لکه دا 2 ورقې د تاسو دلته ګورئ دا یوې د ترانسکریپت ده دا بلې د هغه تصدیق نامه ده نو دواړه 2 ورقې دي دا ما PDF ته اړولی دی. په دې برخه کې مثلا آیا تاسو په مکتب کې کومه لاسته راوړنه لرئ او که نه لرئ نو تاسو کولی شئ چې یس یا نو انتخاب کړئ. که چیرته لرئ یس انتخاب کې یو مثبته نقطه ده. په کومه سطحه د ښار په سطحه وه د مملکت په سطحه وه که د مکتب په سطحه وه او که د ولایت په سطحه وه نو زه لیکمه د مکتب په سطحه او یا هم لیکمه د سټیټ په سطحه یا د سیټي په سطحه هر یو چې تاسو لیکئ خو یو دانه ولیکئ. زه د سټیټ په سطحه به ولیکو. رینکینګ یې کم یو اول درجه او دویم او دریم 4 نه تر 500 پورې و د 500 نه تر 100 پورې اریا زه لومړی هغه کوم. که چیرته اوس تاسو د دې سند لرئ نو دا ټیک مارک کوئ او که نه لرئ دا مه ټیک مارک کوئ. ښه په دې ځای کې که چیرته مثلا تاسو د کانکور امتحان ورکړی وي یا د پوهنتون د داخلې لپاره مقیم امتحان ورکړی وي نو په دې ځای کې یس انتخاب کوئ. نو دا ضرور انتخاب کوئ او وروسته مثلا کوم ډول امتحان و په دې ځای کې تاسو انتخابولی شئ چې د 12 کاله تعلیم نه وروسته یعنې هغه د کانکور کوم امتحان چې و هغه امتحان کې ما ګډون کړی و
کومه برخه کې و دلته مختلفې برخې لري نو تاسو کولی شئ چې د خپلې برخې پکې پیدا کړئ مثلا جنرال ان ایجوکیشن ان جنرال ساینس په دې کې نو خپلې فاکولټي اړوند مثلا زراعت په همدې جنرال ساینس کې راځي په کوم تاریخ باندې دغه تاریخ تاسو وګورئ چې په کوم تاریخ باندې دی یعنی په کوم تاریخ باندې تاسو امتحان ورکړی همغه تاریخ چې شی ورته انتخاب کړئ نو زه دې په 2014 کال اګست 14 کال جولای په 8 چې کله مو دا انتخاب که دلته اوس دغه سیستم د زیاتره د سلو د قراره دی نو هغه نمرې تاسو خپل مثلا زمونږ 360 نمرې دی هغه 360 تاسو سل حساب کې د 360 نه چې تاسو څو نمرې وړي دي د هغې نه مثلا هغې 200 وړي 250 وړي دي نو همغومره نو څومره نمرې چې راځي هغه تاسو دلته ورته انتخاب کوئ کوم سند یې لرئ او همغه د کانکور یا تاسو کولی شئ د فاکولټي نه یې واخلئ یو تصدیق زه به یو هغه اپلوډ کړم یو نمونه به یې اپلوډ کړم او یا هم کولی شئ چې د هغه د کانکور آی ډي تاسو سره وي د همغه اکسل شیټ یې کاپي کړئ او دلته یې ورته واچوئ په دې ځای کې تاسو آیا کومه لاسته راوړنه د دې امتحان نه وروسته تاسو کومه لاسته راوړنه درلودله او که نه زه یس انتخابوم او د چې د مملکت په سطحه اچیومنټ رینک د 500 نه تر 100 پورې یعنی کولی شي یعنی هرې فاکولټۍ ته دومره خلک نه کامیابیږي همدغه کولی شم چې انتخابي کې په دې ځای کې پوښتنه کوي چې آیا کوم ځای کې چې تاسو مکتب ویلی دی یا په کوم مملکت کې چې تاسو مکتب ویلی آیا هغه مملکت تعلیم د ستاسو د مملکت څخه فرق دروده او که نه دروده که چېرته فرق دروده ورته لیکلی شي چې و دغه فرقونه یې درودل او که نه درودل مهمه نه ده همداسې خالي هم پرېښودلی شئ اوس دوی زموږ ملګري پاکستان کې د پېښور کې درس ویلی دی هغه لکه دومره خاص فرق نه لري کولی شئ چې خالي یې پرېږدئ چې کله مو دا معلومات مکمل کړل نو بیا راځو د هغې برخې ته سیف دغه بټنه کېکاږو تر څو دا زموږ معلومات صف شي دلته موږ نه کوم ځای کې غلطي شوې ده او هغه ځای پاتې ده هغه باید چک کړو چې کوم ځای پاتې ده دلته نمرې ما نه وې رسولې دا مې ډېره ورسولې دا باید 15 کړمه ښه دې ځای کې یو لنډه تبصره غواړي نو زه لیکمه دیر لیکم سیف ښه دا اسنادونه زمونږ اضافه شو دلته یې موږ ته ښیي چې مطلب های سکول دی پاکستان کې مې ویلی دا که مکتب دی جنرال دی او فارغ شوی یم دې ځینې تاسو که مطلب که غلط وي بیرته ډیلیټ کولی شئ ایډیټ پکې کولی شئ د سبمیټ کولو نه مخکې تاسو په دې کې ایډیټ کولی شئ په دوهمه برخه کې اوس که چېرته مطلب یو نفر دی هغې دغه کوم انسټیټیوټ نه هم فارغ دی یا 2 کلن یا 3 کلنې زده کړې لري نو هغه کولی شي د سټیټ ډیګري هم ورته اضافه کړي که هغه بیا نه لري نو کولی د دې نه وروسته بیا کولی شي چې د پوهنتون اسنادونه اضافه کړي که چېرته د ماسترۍ دپاره اپلای کوي او که د ماسترۍ دپاره اپلای نه کوي او د لیسنس لپاره اپلای کوي نو کولی شي چې تاسو دا نورې برخې تکمیلې کړئ خو اوس زه نور هم مخکې ځم د دې دا د لیسانس اسنادونه هم اپلوډ کوم لیسانس زمونږ په پوهنتون کې ویلی دی یعنی سید جمال الدین افغاني پوهنتون کې افغانستان کې انتخابوم او بیا وروسته کونړ انتخابوم د دې نه وروسته یونیورسټي کې دلته راځو
ښه د پوهنتون په برخه کې تاسو دلته ورته کونړ ولیکئ نو دلته کونړ کې چې کوم پوهنتونونه یې ټول درته راوړي نو بیا چې تاسو د کوم پوهنتون نه فارغ هستئ همغه پوهنتون ورته انتخاب کوئ مثلا کونړ سید جمال الدین افغاني دا دی چې کله تاسو دا پوهنتون انتخاب کړئ په دې پوهنتون کې د سیستم یې خپله تاسو را مخکې کوي چې کوم فاکولټۍ نه فارغ هستئ هغه مکمل دلته راځي اوس اګریکلچر فاکولټۍ نه فارغ دی په دې اګریکلچر کې چې کوم ډپارټمنټونه یې هغه دلته دوی سره چې کوم یو صف دي هغه راځي که نه صف هغه تاسو دغه پورتنی اوس دوی سره دغه 2 دانې صف دي دا به پخواني معلومات دی ثبت کړي نو کولی شي چې تاسو که د بل ډپارټمنټ نه فارغ هستئ دغه ډپارټمنټ ناٹ ان د لیست دا انتخاب کوي دا دې باندې کلیک کوي تاسو کولی شئ چې وی لیکئ بیا نو زه لیکمه دلته تیار په دې لیست کې شته دی اګرانومي لیکم حالت سټیټس څنګه دی فارغ دی که نه فارغ لا نه دی یعنې مخکې لکه یو نفر چې دی تر د 2022 کال تر اګست میاشته پورې دا کولی شي چې یعنې که د دې امکان چې دا فارغ شي دا کولی شي چې اپلای وکړي نو دا خو فارغ دی نو زه ورته ګریجویټ لیکم سټارټینګ ډیټ یې 2015 اګست دی نه سپتمبر 8 دی د فراغت کال 2018 اګست کې د فکر کوم اګست په شپږمه شاوخوا نمرې څومره دي نمرې د مثلا د څو لپاره دي دا سیستم زموږ افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو کې اوس خو دا نور سیستمونه هم شته دي خو د هغه پخواني فارغین کولی شي چې سل انتخاب کړي په دې ځای کې اوس زموږ د دې ملګري فیصدي ډېره ښه وه 9.20 دلته بیا ډیپلوم غواړي ډیپلوم لکه مخکې مې چې ویلې تاسو باید تیار برابر کړی وي د مخکې نه په دې ځای کې ما ورته تیار فولډر جوړ کړی دی او مکمل اسنادونه مې سکین کړي او پی ډي اف ته مې هم اړولي همدارنګه ټرانسکریپټ یې هم اضافه کړی په دغه برخه کې تاسو کولی شئ مطلب دغه خپله برخه مشخصه کړئ چې تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی نو زه دلته ورته لیکم چې پلانټ بریډینګ کې ورته لیکم نور توضیحات هم تاسو کولی شئ که چیرته اوس تاسو کوم یو د دې نه لاندې برخه کې که چیرته تاسو کوم لاسته راوړنه لرئ نو هغه کولی شي چې انتخاب یې کړي یس دلته لیکمه چې د یونیورسټۍ په برخه کې او دلته لیکمه فرست پوزیشن دلته هم هغه لیکم ډاکومنټ لري هو راځمه ادر سرټیفیکیټ د دغه هلته فکر کوم دغه دی دا چې اضافه شو نور دا پروسه خلاصه ده د سیف بټنه کېکاږم ښه دا ترسره شو اوس دلته زموږ راغله ګوره بیچلر ډیګري افغانستان کې ویلی سید جمال الدین افغاني پوهنتون کې او اګرانومي ډپارټمنټ ده او ګریجویټ دی ټیک مارک صحیح دی دلته دا هم ټیک مارک شو چې یعنې ستاسو ایجوکیشن برخه پوره شوه یعنې کولی شي چې یو نفر غواړي که مثلا حتی دا په دې های سکول باندې هم پوره کیږي که یو نفر مثلا د بیچلر ډیګري دپاره اپلای کوي نو کولی شي چې دا نور برخې پوره کړي او اپلای وکړي اوس یو نفر دی غواړي د پی ایچ ډي دپاره اپلای وکړي په همدې شکل دی دغه پوسټ ګریجویټ باندې کلیک کړي دغه معلومات د مکمل ورته اضافه کی د دې معلومات چې کله اضافه کړي او بیا د سیف بټنه کېکاږي نور د بیا مخکې لاړ شي د دې ورځې دپاره فکر کوم همدومره کفایت کوي بله ورځ به انشاءالله په دې نورو برخو باندې کار وکړو تر بیا په الله مو سپارمه ښه او خوشحاله وخت ولرئ